د بخونکي او مهربان خدای په نوم ګرانو مینوالو زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه حبیب الله همدرد او تاسو ګورئ د خپلې خوښې چینل سما پښتو او پروګرام لټون د ښکلاګانو مینوالو نن په پروګرام لټون د ښکلاګانو کې درسره یو نوی پروګرام شریکوم په دې هیله چې ستاسو به ډېر خوښ شي او دا پروګرام به د نورو پروګرامونو په څېر نه وي بلکې د هغې نه به ډېر مختلف وي نو مینوالو راځئ نن درسره دا پروګرام کې دا خبره شریکوم چې د سوات په سیمه خلک ډېر دا واړه واړه سینګي یا سینګاټي چې ورته وایي دا نسي او د میلو په ذریعه باندې نن موږ هم دا یوه میله جوړه کړې ده او شهزاد آفتاب راله دا میله جوړه کړې ده او راغلي وو په دې ګټو کې دا میله ښکته کوو او سینګي پرې نسو نو نن به تاسو ته موږ دا ښایو چې سینګي په میلو باندې څنګه نیولی شي او دا میله وغیره څنګه جوړېږي دا خو ډېره په اسانۍ سره جوړېږي دا د ځمکې دا چینجي دي سره او دا بیا په تارونو کې پیلي دي پستان او بیا موږ داسې دا میله د شهزاد آفتاب جوړه کړې ده مینوالو دا زه ښکته کوم او ګورو چې آیا سینګي شته نشته او څنګه نیوی کېږي نو راځئ دا میله په دې اوبو کې ښکته کوو اوس میله موږ په اوبو کې ښکته کړې ده اوس به ورله سینګي راځي او واقعي میله باندې سینګي لګیا دي او ړقۍ راړقۍ او دا بیا موږ داسې راکوتو اوه دا خو خیر وتښتېدو بل به راونسو نور به راونسو ډېر شی دي اوه دا بل هم وتښتېده خیر مسله دا ده چې زموږ سره دا اوزار سم نه دي اوس به نه تښتي یو وتښتېدو یو په دې تیلۍ ته لاړو بیا ګورو بدقسمتي ده مینوارو کته ولیږي زه خو ډېر کوشش کوم خو پوهېږم نه چې د پروګرام د وجې نه که څه وجه ده سینګي ټول ښکته شي خو تاسو یې نه چې یاره نیول د سینګو دغه تیلۍ ته یې مونږ ورغلو شهزاد آفتاب بیا راته د نږدې نه په زوم کې یې وښیي چې یاره واقعي دا سینګي واړه واړه نه دي کافي غټ غټ دي دا یو ډېره روایتي طریقه ده د میلې او ډېره اسانۍ سره هم سینګی نیوی کېږي په دې باندې سینګي مینوالو دا د میلې په ذریعه باندې سینګو نیو دا فوټیج تاسو ګورئ هیله لرم چې تاسو به ته ډېر خوند والی ځکه چې دا د سوات عموما ډېر مشهور خوراک دی د سیند ښکار د سینګې نور خلک څوک ورته سینګاټي هم وایي نو دا هغه سینګي دي چې سینګاټي ورته څوک وایي دا ډېر ښه دي سینګي انخلي پورې ډېر خو بیا څه پکې وتښتي را وتښتي ډېر زیات دي یو طرف ته راکاږي بلې بل طرف ته راکاږي حاجي دا وګورو چې دوه دوه درې درې پورې ونښلي نو بیا خو ډېر خوند کوي بهرحال مینوالو هیله لرم چې ډېر خوند به دې والی او خصوصا هغه ملګري چې هغه په بهر هېوادونو کې دي هغې خو ډېر نن سبا د کرونا د وجې نه متاثر دي دغه ټول زمونږ څومره چې هم په بهر هېوادونو کې زمونږ د پښتانه وروڼه دي او خصوصا د سوات دي هر ځای چې دي د هر ځای چې دي په سوات کې هغو ټولو ته موږ ډېر ډېر سلامونه وایو او دا ورته وایو چې زموږ دا چینل ګورئ زموږ دا چینل سبسکرایب کوئ هم د مینوالو سره شریکوئ هم د خپلو دوستانو سره او دغه چینل چې دی دا ستاسو چینل دی دا را سره کامیابوئ او ډېر ډېرې ګورئ چې دا واچ ټایم پوره شي نو په دې کې به موږ ستاسو سره ډېر ډېر ښکلي ښکلي پروګرامونه شریکوو درنو کتونکو شهزاد آفتاب هم لګیا دی نن نو چونکې موږ دواړه راغلي وو پروګرام کې چې څنګه ما تاسو ته وویل که نه نو شهزاد آفتاب هم لګیا دی او دغه سینګي رانسي
دته ګورو چې د ده څه پوزیشن دی، څه طریقه کار دی. دغه سینګي دي، دغه میله ښکاري، دغه سینګی به تاسو ولیدو. نو یاره ډېر خوند کوي او په دې وخت کې چې دی نو سینګي ډېر زیات دي نن. ځکه چېرته نور کله هم موږ اکثر راځو، خو چېرته دومره سینګي موږ نه دي لیدلي، او نن یقینا چې سینګي ډېر دي او موږ ښه کافي په دې لږ ساعت کې ونیول. او نور هم سینګي دغه دي کېږي، تاسو وینئ. شهزاده آفتاب په ډېر مهارت باندې لګیا دی، دغه سینګي راوباسي. او کله کله سړی حیران هم شي چې د الله عجیب نظام دی. وګوره په دې لږو اوبو کې دومره ډېر سینګي دي ماشاءالله چې ډېر په مزې سره چې دی په هره میله د وګورئ دوه دوه او درې درې پکې هم راخیږي. عشق او هیله هم لرو چې تاسو به زموږ دغه پروګرام چې دی دغه ټول پروګرامونه ډېر ډېر ګورئ. سره د کیمرامین شهزاده آفتاب موږ ستاسو مننه کوو، ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو زموږ په پروګرامونو باندې دومره ښایسته ښایسته کمنټس کوئ، لایک کوئ یې هم، او ډېر ملګري زموږ سره چې دي هغه زموږ پروګرامونه لایک کوي، خوښوي، بیا خپل کمنټس کوي او په کمنټس کې ډېرې خوږې خوږې خبرې کوي. نو زه ګوره ستاسو په ایډوانس کې ډېره مننه او شکریه ادا کوم، تاسو سلام کوم ستاسو دغه جذبو ته، نیکو هیلو ته. او انشاءالله که ستاسو ملګرتیا مرسته زموږ سره وي، زموږ دغه چینل سما پښتو به ورځ په ورځ وړاندې ځي. دا ستاسو چینل دی، زموږ د ټولو چینل دی. سما پښتو د یو فرد چینل نه دی، د ټولو پښتنو چینل دی، او خصوصا د مسافرو دپاره چې دی ډېر ډېر ښکلي ښکلي پروګرامونه په دې چینل باندې تاسو ګورئ. موږ نوي نوي پروګرامونه هم راوړو کوشش کوو. زموږ د پروګرامونو په حوالې سره موږ ته خپله رایې په کمنټس کې ضرور لیکئ چې د هغې نه موږ ته خپل د ډایرکشن هم پته لګي، او ستاسو دغه نیکې او ښایسته ښایسته خبرې چې دي نو دغه زموږ دپاره مشالې را جوړېږي، زموږ دپاره د لارې په تیارو کې زموږ دپاره مشل جوړېږي. مینهوالو غواړم چې ډېرې خبرې در سره وکړم، خو زما په خیال د پروګرام فارمیټ به څه ډېر اوږد شي، ډېر زیات به شي، شور هم دی، کیدای شي چې اواز دومره کلیر تاسو ته نه راځي هم. خو بهرحال دغه پروګرام به در سره خصوصي شریکوو. نن ورځ موږ ستاسو سره تقریبا په دې یوه ورځ کې 3-4 پروګرامونه وشو، او هم په دغه یو ډرس کې، په دغه یو انداز کې. نو داسې نه ده چې دا ټول یو پروګرام دی، خو په یوه ورځ ډېر پروګرامونه شوي دي. امید لرم چې دا پروګرام به ډېر خوښ شي، ښه ژوند ولرئ، الله مو کامیاب لره، بریالي اوسئ، خپل ډېر ډېر خیال کوئ، د خپل ځان، د خپلو خویندورونو، د خپلو مشرانو، او خصوصا که د چا ضعیف او کمزوري لاچار مور و پلاري نو د هغو خو ډېر ډېر خیال کوئ، ځکه چې په دنیا کې هر څه بیا راځي، خو مور و پلار ګورئ یو ځل میلاویږي او بیا نه میلاویږي. همد دې سره کیمرامین شهزاده آفتاب او خپل کوربه حبیب الله همدرد ته ورکړئ اجازت، شرط چې ښاد اوسئ. د لوی الله په امان.